نن به موږ د سورې زاریات یو د دوو عظیمو آیاتونو په باره کې خبره وکړو. د هغه دوه آیات دي چې موږ ته د رزق حقیقي سرچشمه او د الله جل جلاله د وعدې د رښتیاوالي پیغام راکوي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. وی اسمان کې ستاسو رزق دی او هغه چې تاسو سره وعده کړی شوی ده. اسمان او د ځمکې په رب مې د قسم وي چې بېشکه دا خبره بالکل حق ده، لکه څنګه چې دا خبره حق ده چې تاسو خبرې کوئ. سورې زاریات دا مکی صورت دی، په 80 آیاتو باندې مشتمل دی. د دې شروع الله جل جلاله 4 عظیم مخلوقاتو باندې قسم خوړلی. الله فرمایي الزاریات ذروا، وی په هواګانو باندې مې قسم وي کله چې هغو ګرد او غبار الوزوي. فالحاملات وقرا، او په وریځو باندې کله چې هغو د اوبو بوجونه اوچتوي. فالجاریات یسرا، او کشتۍ پکې په آسانۍ سره چلیږي. فالمقسمات امرا، او هغه فرشتې چې د الله حکم تقسیموي. دغه قسمونو نه وروستو الله جل جلاله د ځمکې او د اسمانونو د هغې نشانات بیانوي. او بیا 22 او 23 آیات کې الله جل جلاله اسمان طرف ته توجه ګرځي د انسانانو. دغه سلسله موږ ته دا بیانوي چې څرنګه هوا، اوبو او کشتۍ او فرشتې د الله جل جلاله تابع دي، دغه رنګ رزق وعدې هم د الله جل جلاله په لاس کې دي. دغه آیات کې اوله حصہ کې الله فرمایي وفي السماء رزقكم. مفسرینو د دې ډېرې معنی بیان کړي دي. ابن عباس، مجاهد او ډېر مفسرینو دا وینا ده چې دلته د رزق نه مراد باران دی. سعید ابن جبیر او ضحاک رحمت الله علیه فرمایي چې دلته د رزق نه مراد هغه واورې دي چې د اسمانونو نه نازلیږي، چې د هغې په ذریعې سره په ځمکه کې پټي زرغونیږي او مخلوق ورسره ژوندي کیږي. حسن بصري رحمت الله علیه به چې کله وریځ ولیدله، هغه به خپلو ملګرو ته فرمایل چې په الله مې د قسم وي چې په دې کې ستاسو رزق دی، مګر ستاسو په خپلو ګناهونو په وجه باندې د دې نه محرومه یئ. بعض اهل علم فرمایي چې رزق تقدیر لیکل دا په اسمانونو کې کیږي او الله جل جلاله د هغې فیصله په ځمکه کې د هغې معامله فرمایي. بعض اهل علم فرمایي چې رزق تقدیر او د هغې لیکل په اسمانونو کې دي او الله جل جلاله د ځمکې معامله په اسمانونو کې چلی. لکه څنګه فرمایي یدبر الامر من السماء الى الارض. او بعضې قریتونو کې وفي السماء رازقکم راغلی دی، یعنی اسمان کې ستاسو رازق دی الله جل جلاله. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې دنیاوي او دینی رزق دواړه شامل دي. وی مادي رزق لکه خوراک او اوبو، او روحاني رزق لکه علم، ایمان او هدایت. انسان په ځمکه باندې مهنت کوي او سوچ کوي چې رزق مهنت نتیجه ده، مګر قرآن زمونږ توجه اسمانونو طرف ته بایي. رزق حقیقي سرچشمه الله دی. دغه آیات په 2مه حصہ کې الله فرمایي وما توعدون، او هغه څه چې تاسو سره وعده کړی شوي ده. مفسرین د دې مختلف معنی بیان کړي دي. ابن عباس اور مجاهد د هغې وینا ده ما توعدون نه مراد جنت دی. جنت اسمانونو نه بره دی، د دې د وجې نه اسمان ورته ویلی شوی دی. عطا رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نه مراد ثواب او عذاب دی. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې خیر او شر دواړه. ضحاک رحمت الله علیه فرمایي جنت او جهنم. ابن سیرین او ربیع وینا دا ده چې د دې نه مراد قیامت معامله ده او دا ټول چې څه دي د هغې وعده الله جل جلاله کړې ده. خیر، شر، جنت، جهنم، قیامت ټول د الله جل جلاله سره دي او دا ټولو فیصله د اسمانونو نه الله نازله کړې ده. بیا الله فرمایي ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. اسمانونو او د ځمکو په رب دې قسم وي، بېشکه بالکل دا خبره حق ده، لکه څرنګه چې دا خبره حق ده
چې تاسو ویل کولی شئ. الله جل جلاله په خپل ذات باندې قسم خوري او د دې خبرې تاکید کوي چې رزق د اسمانونو کېدل او د وعدې پوره کېدل دا ټول حق دي. مثل ما انکم تنطقون، څرنګه چې ستاسو وینا یو حقیقت دی، په هغې کې هیڅ قسمه شک نشتی. دغه رنګې رزق او د وعدې حقیقت یقیني او ناقابل شک دی. بعضې حکماو ویلي دي چې هر کس خپل زبان وی او د بل چا زبان هغه نشي ویلی. دغه رنګې هر کس خپل رزق په خپله خوري، د بل چا رزق نشي خوړی. دلته انه لحق کې تمام معاملات شامل دي. رزق د اسمان نه کېدل، وعدې پوره کېدل، جزا او سزا دا ټول حق دي. دې آیاتونو په تفسیر کې مفسرینو یو دو واقعات بیان کړي دي. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې واصل الاحدب دا آیات ولستو وفي السماء رزقکم، وی چې زما رزق په اسمانونو کې زه وینم او زه په ځمکه کې هغه تلاش کوم. یو کانډر ته داخل شو، 3 ورځې هلته ناست و، هېڅ میلاو نه شو. په 3مه ورځ د کجور یو غونچه ورته تازه میلاو شوه. د هغه یو ورور و، هغه هم نیک نیت او هغه هم د سره راغی، هغه ته هم یو غونچه میلاو شوه. دغه سلسله چلېده تر دې پورې چې مرګ دغه جدا کړل. علامه ذی محشري یو واقعه نقل کړې ده چې یو اعرابي یو کس ته ووایي چې ما ته قرآن واوروه، دې آیات ته چې ورسېد وفي السماء رزقکم، اعرابي وی بس فورا یې خپله اوښه ذبحه کړه او هغې غوښې تقسیم کړه. دا واقعات موږ ته الله جل جلاله باندې مکمله برغسي سبق راکوي. دې آیاتونو نه موږ ته ډېر سبقونه میلاویږي چې رزق په ځمکه باندې محنت سره میلاویږي، مګر حقیقي چې سرچشمه هغه اسمان دی. الله جل جلاله طرف نه انسان ته په ځمکه باندې محنت کول پکار دي، مګر د زړه اسمان سره چې دی هغه جوړول پکار دي. حسن بصري وینا ده چې ګناه په رزق کې کمی سبب جوړیږي او د الله جل جلاله قسم چې دا ټول حق دي او موږ ته په پوره یقین سره کېدل پکار دي. د الله وعده رښتیا ده او رزق د هغه سره دی. رزق صرف مال او دولت نه دی، علم، ایمان، صحت، امن، هدایت دا ټول رزق دی. وما توعدون دا آخرت موږ ته یادوي. جنت، جهنم، حساب کتاب ټول حقیقت دی. په آخر کې دغه آیاتونو خلاصه دا ده چې الله جل جلاله موږ ته دا ښایي چې د رزق سرچشمه اسمان دی. الله طرف نه وعده ده، که د خیر وي یا د شر، دا ټول حق دی او دا په دې باندې ډېر ټول نه لوی دلیل دی. څرنګه چې وینا حقیقت ته، دغه رنګې دا ټول حقیقت دی. الله جل جلاله دې موږ ته رزق حلال راکړي او موږ د ایمان مضبوط کړي او موږ دې په خپلو وعدو باندې پوره یقین سره وساتي. آمین.